جبیر ابن مطعم رضی الله عنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې کله تاسو سفر ته لاړ سئ. دا روایت ابي يعلى را نقل کړی ده، بیا مظهریم په خپل تفسیر کې راوړی ده. وای کله چې تاسو په سفر باندې لاړ سئ نو که کله وخت کې الته تاسو ته څه تکلیف وي په مزدوري کې او د سفر په سامان کې او خوشحالي درته نه وي، نو تاسو دغه 5 اخیری سورتونه قل یا ایها الکافرون او اخر تر قل اعوذ برب الناس پورې دا سورتونه وایست. دی اوغه سورت درس ده چې څلورمه حصه دی قرآن ده. نن دی اوغه سورت درس ده، دی اوغه سورت زده کړه ده که څوک دا هر شپه له خوب نه مخکې تلاوت کړي، رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وی الله به دغه انسان ته له شرک نه براءت ور نصیب کی، یعنی نجات به ور نصیب کی. الله اکبر. فضائل یو ځلې درته وایم، بیا یې شان نزول درته وایم، بیا اجرا د تجوید، بیا یې تفسیر او ترجمه درته کوم. خوښه مو ده ان شاء الله. اخلاص سورة الاخلاص شابه سورة الاخلاص سدري ځلې تلاوت کړئ لکه ټول قرآن چې تلاوت کړئ دومره اجر لري. سورة الكافرون، سورة النصر، ورپسې سورة او سورة اذا زلزلت الارض زلزالها. دغه درې سورتونه هغه سورتونه دي چې څلور ځلې تلاوت کړئ الله به دومره اجر درکړي لکه ټول قرآن چې تلاوت کړئ. بشک. بل محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ته بعضې صحابه راغلل چې یا رسول الله موږ ته داسې څه راوښیه چې له خوب نه مخکې هغه وایو. نبی علیه الصلاة والسلام دغه صورت ورته وښودل چې دا تاسې ورته ګوري سورة الکافرون، وای دغه صورت له خوب نه مخکې وایسته، په دې کې براءت د له شرک نه، یعنی کوم انسان چې له خوب نه مخکې سورة الکافرون وایي رب العالمین جل وعلا بل شرک نه نجات ور نصیب کی. وعده مو ده چې لننه بعد به له خوب نه مخکې وایسته ان شاء الله. ان شاء الله له خوب نه مخکې چې بیده کېږئ بسترې ته لاړه قل بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون. او که څوک هر وخت په دې صورت عمل وکړي، یعنی له خوب نه مخکې وایي، ان شاء الله دې انسان ته به په شرک باندې مرګ نه راځي، الله به له شرک اکبر نه له شرک اصغر نه نجات ور نصیب کی. سبحان الله. او له مشرکینو به الله جل وعلا نجات ور نصیب کی. یقینا. یو بل بهترینه خبر د دې په فضائلو کې تفسیر مظهری لمسند ابي يعلى نه یو روایت را نقل کړی ده که څوک مسافر وي او پیسې نه ډیریږي، خوشحالیانې په سفر کې او په مسافري کې او په رزق کې نه لري، له دغه صورت نه دې شروع کوي قل یا ایها الکافرون تل قل اعوذ برب الناس پورې دا 5 سورتونه دی وایي ان شاء الله الرحمن رب العالمین جل وعلا به دته په رزق کې، په ژوند کې، په زندگی کې، په ټولو کې برکت ورکړي. او دا مسند ابي يعلى دا روایت راوړی د تفسیر مظهری را نقل کړی ده. او دا به زه تاسو ته وایم که داسې سر مور باندې خلاصي ډېر 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 فضیلت په دې صورت کې او برکتونه دي په دې صورت کې. دا روایت څه شی ده؟ جبیر ابن مطعم رضی الله عنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې کله تاسو سفر ته لاړ سئ. دا روایت ابي يعلى را نقل کړی ده، بیا مظهریم په خپل تفسیر کې راوړی ده. وای کله چې تاسو په سفر باندې لاړ سئ نو که کله وخت کې الته تاسو ته څه تکلیف وي په مزدوري کې او د سفر په سامان کې او خوشحالي درته نه وي، نو تاسو دغه 5 اخیری سورتونه قل یا ایها الکافرون او اخر تر قل اعوذ برب الناس پورې دا سورتونه وایست. دا صحابي وای له دغه لارښوونې نه مخکې زه چې وایم په ډېر تکلیفونو کې وم، په پریشانیانو کې وم، په سختیانو کې وم، خو کله چې وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره مې وای واورېدله او په دغه نصیحت د رسول الله مې وای عمل وکړل، وای بیا تر دې ټولو مسافرو زه په سفر کې ښه سولم.
الله اکبر. څه شی سوم؟ تر ټولو مسافرو په سفر کې ښه سو. په سفر کې وای ښه سو. قل یا ایها الکافرون، کله چې عمره کوي، حج کوي، طواف کوي په مکة المکرمه، وروسته 2 رکعات المنځ کیږي مقام ابراهیم ته. په هغه 2 رکعات المنځ کې دغه صورت په اول رکعت کې وایسه قل یا ایها الکافرون، او په 2 رکعت کې قل هو الله احد وایسه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل وای. بشک. او عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها وای نبی علیه الصلاة والسلام سی بد سحر 2 رکعات سنت کول فرض و نمخ کې په اول رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ویل، و دوم کې به قل هو الله احد ویل. بشک. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه، عبد الله ابن عمر، ډېرو صحابو روایت دي چې موږ تر 25 ځلې زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی ده چې د سحر په سنتو کې به قل یا ایها الکافرون په اول رکعت کې ویل، او په 2 رکعت کې به څه شی ویل؟ قل هو الله احد. او په ویترو کې هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى، 3 رکعت ویتر واجب سي دي. اول رکعت کې به سبح اسم ربک الاعلى ویل، په 2 رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ویل، په 3 رکعت کې به قل هو الله احد ویل. رب العالمین جل وعلا مو سرلوړي کړه ټول مسافر او مؤمنانو مسلمانانو ته وایم. رب العالمین مو ټول صدقات قبول کړه، ټول عبادتونه مو رب قبول کړه. اله العالمین دې د ليله القدر د شپې په برکت چې د ليله القدر په شپو کې دا شپه د اخیری لس مبارک شپې دي، د قران میاشت ده، د تهجد وخت ده. اله العالمین مو له جهنم نه آزاد کړه. تاسې د تاسې کورنۍ، د تاسې والدین، د تاسې بچان، د تاسې بیبیانې، اله العالمین مولا جهنم نشي. څومره مؤمنان مسلمانان را سره دي د دې قرآن په برکت، د دې مبارک شپې په برکت، د دې مبارک وخت په برکت، د دې مبارک میاشتې په برکت، د دې مبارک صورت د تدریس په برکت مو اله العالمین له جهنم نه آزاد کړه. موږ سره د موږ له ټولو ملګرو، دوستانو، خادمانو، مخلصو ابابیلو، د صحابه او د دفاع له لښکر سره. امین یا رب العالمین. خدای جل وعلا مو سرلوړي کړه. امین. اول فضیلت د دې صورت دا ده که دا صورت څوک هر شپه له خوب نه مخکې تلاوت کړي، له څه شي به الله نجات در نصیب کړي؟ د شرک نه. له شرک. دوم فضیلت دا ده که څوک دا صورت تلاوت کوي، اله العالمین به 4 ځلې که مو تلاوت کړل، الله به د ټول پوره قرآن د تلاوت فضیلت او اجر او ثواب در نصیب کړي. الله اکبر. که څوک له قل یا ایها الکافرون نه دغه 5 سورتونه ټول وای، اله العالمین به په رزق کې برکت ورکړي. له تکلیف د سفر له تکلیف نه، د سفر کې له تکلیفونو له مشکلاتو به الله جل وعلا نجات ور نصیب کړي. ما ته چې بعضې ملګري دوستان وای قاري صاحب لیک تکلیف لرم په سفر کې، پریشانی لرم، نو دغه عمل باندې عمل وکړي، اله العالمین به مو له تکلیفونو له پریشانی وخلاص کړي. بشک. ښه